ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو لرې که نکرې دي زه د زړه وینې به درکړم لرې که نکرې دي زه د زړه وینې به درکړم بیا یې لګوه ته د نوکونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو ستا په یو مسکا د محمد جان زړګی ټکور شي ستا په یو مسکا د محمد جان زړګی ټکور شي وی لګي مرهم ده پر هرونو په سرونو وی لګي مرهم ده پر هرونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو تر قیامته دا ژوندون به نه وي بیا زما شپه په میږتون به نه وي او یو ځل به ستا وصال نصیب سي زما نادانه ټول عمر بېلتون به نه وي رقیبه داسې وخت به راشي په ما زما سر ښکته په زنګون به نه وي او آخر به صبر زما ځای ونیسي ستا رقیبانو سره تلون به نه وي او جهانګیر سره پاخه لوزونه وکړه په یارانه کې نن پرون به نه وي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مو ومنئ خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز په دې تمه په دې هیله چې ښه به یې روغ به یې او د ژوند په ښو شېبو کې به یې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ په دې پروګرام کې د هغه لیکوالانو سره مرکې کوو چا چې د پښتو ژبې او ادب دپاره زیار کړی هڅه یې کړې پښتون یې ویستی دی خو دغه خلک څوک پېژني نه په همدغې سلسله کې نن راغلي یو خوشحال ادبي او ثقافتي جرګې صدر محمد جان جهانګیر صاحب سره مرکه راجوړه کړې نن به دوی سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به ترې اورو نو د ټولو نه مخکې خو محمد جان جهانګیر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیاته هرکلی او ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ شکریه د ستاسو د ملګرو ډېره شکریه ادا کوم تاسو په دې تنګ لنډ وخت کې زما ځای ته تشریف راوړو او زما حوصله افزایي مو وکړه الله مو قدر کوه ټول عمر ته ژوندی او خوشحاله شئ دا راته ووایه شاعري د څه وخت نه کوئ او تر دې وخته مو څومره کار کړی شاعري چې کوم دی ما چې سبق وې په هغه زمانه کې اومه تم کې ومه چې ما به دا شاعري کوله کله نظم لیکلی کله څه لیکلی او دې هلکانو به ملګرو ما ته کلاس فیلو ما ته ډېر داد راکولو زه به خوشحالېدم ما ته خدای پاک هوا ډېر ښه راکړو نو ما بیا ورو نعتونه مو ورسره شروع کړل نو اجمل بابا چې کوم دی زما دا نعتونه به اورېدل یو ورځ زما د پلار په ذریعې باندې هغه سره ملاقات وشو نو هغه چې دی ما ته ډېر داد راکړو ما ته ویل چې تا کې د شاعرۍ جراثیم شته زما پلار ته ویل چې دی به شاعر شي نو بیا ما ته یو نظم دغه راکړو چې تاسې هم سبق وې نو هلکانو ته په طالب علمانو یو نظم ولیکله او ما ته به یې ښه ما هغه نظم ولیکلو په ډېره یاره مې هغې ته پیش کړو چونکې هغه مشر زموږ نه ده هغه نظم ورته ما ووایي هغه ما ته ډېر داد راکړو بلکې ټولو ملګرو 15 کسان چې کوم ناست ما ته یې داد راکړو زما حوصله افزایي وکړله او هغې نه پس چې کوم چېرته مشاعره به وه نو ما ته باقاعده اطلاع به راتله او ما به ګډون کولو خو په شوق باندې هلکو هغه وخت نو ما ډېر کار کړی دی زموږ کتونکو سره لږ لنډه شان پېژندګلي وکړو ګرانو اورېدونکو زما نوم چې کوم دی محمد جان دی جهانګیر مې تخلص دی او په جهانګیر باندې زه ډېر یادېږم زه په 1449 کې په اکوړي کې د بابو عبدالمنان کره زېږېدلی یم هغه په ډاخانه کې پوسټماسټر و ما چې کوم دی لسمه پورې سبق ووې چونکې مونږ غریبي وه نور مې نه شو ویلی نو زه په ډاخانه کې کلک برتي شم ما امتحان پاس کړو او په ښو نمبرو یې پاس کړو نو زه کې فرست رالم زه یې ټریننګ ته واستولم ټریننګ نه پس چې رالم ټولو کې سینیر شم او بیا پرایویټ مې اف وکړو نو هغې نه پس زما پروموشن جهانګیر صاحب تاسو نه به په پروګرام کې یو څو غزلې اورو او بیا به اخره کې ترنم را سره شریکوو مهرباني ډېره مننه دا یو غزل دی زما دا شاعري چې کوم دا په دې خان محمد تنها په دې کتاب کې زما لیکلي دي چې د عوامي شاعري ده او د خلکو ډېره خوښه ده ما ته خو پته نه لګي او زه چې کوم دی چونکې ما ډېر پریکټس په دې کې نشته دی خو دا تاسو ته وایم تاسو په وینا باندې دا یو غزل دی یو لیونی خاورې په سر درته یادېږي که نه یو لیونی خاورې په سر درته یادېږي که نه
سوره سوره زخمی دیگر در تیادیږي کنه زړګیا خیر دی که د هیر کړم څه پروا مې نشته زړګیا خیر دی که د هیر کړم څه پروا مې نشته سترګې زما د اوښکو تر درته یادیږي که نه او زما د ښکلي آباد کور نه چې کنډر جوړېدو زما د ښکلي آباد کور نه چې کنډر جوړېدو د بربادۍ هغه منظر درته یادیږي که نه یو بل سره هغه د مینې محبت خبرې یو بل سره هغه د مینې محبت خبرې هغه د کلي نه بهر درته یادیږي که نه ما به په مینه کړو ناز ستا وې د حسن چرچې ما به په مینه کړو ناز ستا وې د حسن چرچې زما کتل په مس نظر درته یادیږي که نه هغه غمجن یو لیونی سره چې تا به کړلې هغه غمجن یو لیونی سره چې تا به کړلې خپلې وعدې ماښام سحر درته یادیږي که نه سپوږمۍ رڼا چې به خوره شوه او به ښکلی منظر سپوږمۍ رڼا چې به خوره شوه او به ښکلی منظر ستا په کوڅه زما چکر درته یادیږي که نه چې درپسې به و غمجن هغه جهانګیر دې هیر کړو چې درپسې به و غمجن هغه جهانګیر دې هیر کړو د هغه کټ او زوړ بستر درته یادیږي که نه ډېر زبردست بلا خوند دی وکړه نور به څه اورو نو یو غزل دی پیش کوم د تا د لاسه په زړه غم تېروم د زړګي سره هر ستم تېروم کړم شوګیري ستا د راتلو په تمه کړم شوګیري ستا د راتلو په تمه تمامه شپه سترګو کې نم تېروم دیدن په تمه د کوڅه کې ګرځم دیدن په تمه د کوڅه کې ګرځم ټوله غرمه د تا په چم تېروم ورځ د اختر وي خوشحالۍ کړي خلک ورځ د اختر وي خوشحالۍ کړي خلک زه په خپل کور کې په ماتم تېروم زه خو په زړه دا تمنا لرمه زه خو په زړه دا تمنا لرمه خوا کې د شپه تر صبودم تېروم او رقیب ته چرې میدان پرې به نږدم رقیب ته چرې میدان پرې به نږدم نه به یې وړاندې زه سرخم تېروم د سترګو نم چې مې تر شونډو راشي د سترګو نم چې مې تر شونډو راشي هرې سلګۍ سره یې سم تېروم جهانګیره داسې ژوند د سترګو نم چې مې تر شونډو راشي د سترګو نم چې مې تر شونډو راشي هرې سلګۍ سره یې سم تېروم جهانګیره داسې ژوند نه مرګ به بخوي جهانګیره داسې ژوند نه مرګ بخوي چې سرو لمبو کې په هر دم تېروم جهانګیر خان صاحب تاسو هغه کرکټ په باره کې چې کوم دغه لیکلی هغه را سره شریک او په ترانم کې را سره ووایي ډېره مهربانه مننه او دا کوشش کومه که سیل د پاره د کرکټ طرف ته لاړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه نن د څو باړې جوړ شو بیټ د پلیر په سر وي ښکلی هیټ زغلي په شان د شور لیټ څنګ په ساروي چې لګېدلې وي غوباړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه که سیل د پاره د کرکټ طرف ته لاړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه لږ په بالر کړه نظر بالنګ کوي په ښه هنر په خشماشۍ ښه برابر چکی په بال چې اولګي چینګي کړي داړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه چکی په بال چې اولګي چینګي کړي داړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه ګراونډ کې ولاړ وي فیلډران ښه په ترتیب پهلوانان ښکارېدل لرې نه فوزیان کې چې خطا کړي بیا د خولې بهیږي لاړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی چاټونه کې چې خطا کړي بیا د خولې بهیږي لاړې نیولې وي څو باړې وهي پې دی شاټونه
او چې شي پړوم بیباله حیران پاتې شي بدحاله چې ورته وي راوتی پخه خیاله خلک خندېږي واپس راځي تش باڼې نیولی وي سوباړی وهي پې دې ساعتونه چې کله اولاګي فورر چې کله اولاګي فورر هر خواته جوړ شي شور او شر پکې ګډېږي خوشاټر د آفرین نارې راځي د هغې غاړې نیولې وي سوباړې وهي پې دې شاټونه کله جوړ شي تر د خپلېر دولت په سر شي ورته ډېر کله چې جوړ شي ته خپلېر دولت په سر شي ډېر دلیر د ده نه جوړ شي لوی غټ شعر چې ګټه وکړي ملاوی خپله کې غاړې نیولی وي سوباړې وهي پې دی شاټونه واړه پلیران را په ما ګرانه واړه پلیران دي په ما ګرانه د ملک د دی د ترجمان ګپ لګو ما محمد جان ډېر آفرین وی په دی د هرې غاړې ډېر آفرین وایي په دی د هرې غاړې نیولی وي سوباړی وهي پې دی شاټونه ډېر زبردست اورېدونکو زما ډېر نیازبین سیکرټري دی زما ډېر خیال ساتي حقیقت خبره دا ده خان محمد تنها 10 کاله وشو ما سره سیکرټري دی او کوم خدمت چې د جرګې دپاره کړی دی د هغې زه ګواه یم د هغې خدای ګواه دی او حقیقت دا دی چې څنګه زما سره مینه ده داسې زما هم د سره مینه ده اوس وخت شته او که نشته خو تنها صاحب فرمایش دی چې دا غزل ته په ترنم سره ووایه نو بس دا د هغه فرمایش پوره کوم او تاسو ته یې وایم ارشاد تل ستا لیونې ګرځي د غرونو په سرونو تل ستا لیونې ګرځي د غرونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو درېغه چې د ګل وې ستا کم څوکې لګېدلې یا درېغه چې زه ګل وې ستا کم څوکې لګېدلې یا لکه بورا وې د ګلونو په سرونو یا لکه بورا وې د ګلونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو ستا ګلابي مخ غزالو سترګو په تکل کې ستا ګلابي مخ غزالو سترګو په تکل کې سترګې ګرځوم ستا د بامونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو یو ځلې که ستا په زنه خال مې نظر ښخ شو یو ځلې که ستا په زنه خال مې نظر ښخ شو خیر دی که بیا مرم د سنګینونو په سرونو خیر دی که بیا مرم د سنګینونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو مینا محبت کې چرچا د سر بیللې مینا محبت کې چرچا د سر بیللې پیغلې یادوي دا تنورونو په سرونو پیغلې یادوي دا تنورونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو کله په مینو چې د ننګ امتحان راشي کله په مینو چې د ننګ امتحان راشي هیڅ پروا نه وي د ځانونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو لرې که نکرې دي زه د زړه وینې به درکړم
لرې که نکرې دې زه د زړه وینې به درکړم بیا یې لګوه ته د نوکونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو ستا په یو مسکا د محمد جان زړګی ټکور شي ستا په یو مسکا د محمد جان زړګی ټکور شي وی لګي مرهم ده پر هرونو په سرونو وی لګي مرهم ده پر هرونو په سرونو ته بېغمه راج کوې د زړونو په سرونو وشو صدر صاحب ډېر خوند یې وکړه. په آخره کې زموږ د پیج کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ زه خو د نوي کول ته دا خبره کوم چې د خپلې ژبې پښتو سره مینه پیدا کړي. په دې باندې ما پښتو ژبه باندې ما یو نظم لیکلی دی چې ته منقره شي په مشاعره کې به ویمه. یو پروګرام تېر شوی خو چونکې زه اوزګار نه وم ما هغه ونه کړی شو. او په نوي کول ته دا خبره کوم چې راشئ د خپلې ژبې خدمت وکړئ ځکه چې هر یو کوم خپلې ژبې خدمت ته اګیا دی کوي. خو مونږ پښتنو ته دا د نوي کول ته دا یم چې راشئ دې جرګه کې شامل شئ ما سره چې څه زده کوي پښتو پیدا کوي پښتو ژبه وایي پښتو لولئ پښتو لیکئ. هله مو کامیابي ده. شپاړسم پاسي او په پښتو لیکلو نه پوهېږي. هر یو کتاب خرڅېږي د پښتون کتاب نه خرڅېږي. ولې وجه څه ده چې مونږ پښتو سره مینه نشته. د دې نوي کول ته دا خبره کوم زړه د کومي چې دی دې پښتو ژبې سره مینه پیدا کړي او که ژبې سره مینه پیدا نه کړه نو که چېرې پښتو ژبه روکه شوه نو دی بیا روک دي. دا زما پیغام دی. ډېر ښه ډېر زبردست صاحب ستاسو ډېره مننه چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته. دا او موږ سره دا کوړه خټک د خوشحالګړ د سیمې اوسېدونکی محمد جان جهانګیر صاحب چې تاسو یې سره غزلې شریکې کړې. په آخره کې موږ د سره په دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.